تازه خبر پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان کانونو د استخراج په اړه تازه مهم او پرځای وینا کړې ده. سلام ستړي مشئ په سر کې یادونه کوو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ. ولسمشر غنی د خپلو درسونو په لړ کې د کانونو ارزښت په اړه وایي تر ځمکې لاندې منابع د افغانستان لپاره د خدای یو لوی نعمت دی، خو له دغه نعمت څخه د استفادې لپاره هماغسې چې اړینه تخنیکي پوهه ته اړتیا ده اقتصادي مدیریت هم مهم دی. ولسمشر غنی وایي مطلوبې نتیجې ته د رسیدو لپاره د کانونو د استخراج او بیرته د عوایدو د مصرف لپاره د قانون حاکمیت، شفافیت او پر بشري قوې پانګونه اړینه ده. له کالونو څخه د سالمې استفادې لپاره د قانوني مذاکراتو پر مخ وړل، د قراردادونو کولو ظرفیت لرل او د هغوی مدیریت نور اړخونه دي چې باید منسجم شي. ولسمشر غنی زیاتوي په ټولو برخو کې همغږي لازمه ده، واضح سیاسي اراده او مشروعیت هم پکار ده. له کورنۍ، سیمه ییزې او نړیوال مشروعیت پرته اړینه لویه پانګونه چې دغه منابع د افغانستان د هوساینې او مناسباتو پراختیا لپاره وکاروي نه ترسره کیږي. ښاغلي غني د دغو پورته ټولو اړینو اجزاو له انسجام پرته په هیواد کې د کانونو روان استخراج ته په اشارې زیاتوي چې په قاچاقي ډول د کانونو استخراج د شبکو له لوري کیږي چې د افغانستان دغه طبیعي منابع ضایع او تاراج کوي. که غواړئ د افغانستان د هوساینې لپاره استفاده کړو نو باید تخنیکي او مدیریتي پوهه موجوده وي. دا پوهه د لاسرسي وړ ده خو لازمه اجماع غواړي. ولسمشر غنی د تخنیکي پوهې د یوې بیلګې په توګه وایي د نړیوالو معیارونو په اساس که تاسو د مسو کانو یو قرارداد ورکوئ نو قراردادي به له کان څخه یوازې مس ترلاسه کوي او د استخراج پر مهال نور منابع د کوربه هیواد ملکیت نه دی. خو په افغانستان کې همدا اوس کانونه په داسې ډول په قرارداد ورکړل شوي چې قراردادیان د استخراج پر مهال ټول څه خپل ملکیت بولي او د چور په توګه یې له ځان سره وړي. د کابل پولی تخنیک پوهنتون د یو استاد د تحقیقاتو پر اساس چې خپله دکتورا یې په انګلستان کې پر عینک کان لیکلې وه، یوازې په عینک کان کې 18 قسمه مرمر دي، په دې معنی چې په یوه قرارداد خو ټول دغه منابع قراردادي ته نشو ورکول کېدی. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ.